السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول ورو جوړ او د سیا جامې مو په تن وي. یو څه ځان وروسته بیا هم ښه راغلاست. نن موږ تاسې په دغه کلاس کې یا په دغه کورس کې پر پایتون ډسټرکټرز باندې خبرې کوو او ممکن موږ تاسې په پایتون کې خپله ګاربیج کلیکټر لرو چې هغه خپله دغه اتومات آبجکټسونه له منځه وړي او زموږ ستاسې میموري یا حافظه چې دغه موږ ته خالي کوي یعنې اضافه حافظه نه نیسي. نو بیا هم پایتون ډسټرکټرز لري د دغه برسېره هم چې ډسټرکټر موږ د دې لپاره کاروو کله چې موږ تاسې یو آبجکټ جوړ کړو نو هغه آبجکټ کار چې کله ختم شي نو دغه آبجکټ دی له منځه وړي. Destructors are called when an object gets destroyed. In Python, destructors are not needed as much as in C++ because Python has a garbage collector that handles memory management automatically. C++ کې موږ تاسې ډېر ضرورت لرو ډسټرکټر ته تر څو چې موږ تاسې هغه آبجکټونه چې ډسټروی شوي دي هغه له منځه یوسي یعنې موږ تاسې د میموري منیجمنټ په غاړه واخلي. نو پایتون چې دی هغه خپله ګاربیج کلیکټرز لري چې هغه په اتومات شکل دغه میموري منیج کوي یعنې هغه اضافه آبجکټونه دي یا ډسټروی آبجکټونه چې دي هغه له منځه وړي یعنې هغه استعمال شوي آبجکټونه چې دي هغه اتومات له منځه وړي او موږ تاسې ته میموري خالي کوي. کله چې موږ تاسې په پایتون کې ډسټرکټر استعمالوو نو موږ تاسې لکه د پایتون کنسټرکټر init فنکشن میتھډ استفاده کوئ. نو دلته موږ تاسې په پایتون کې د ډیل میتھډ استفاده کوو چې دا خپله د ډسټرکټر دی په پایتون کې یعنې underscore underscore deal keyword بیا underscore underscore او parenthesis کاروو. Method is known as a destructor method. In Python it's called when all reference to the objects have been deleted when an object is garbage collected. دا حق وخت کالیږي چې کله زموږ تاسې مکمل پروګرام پای ته ورسیږي او دا آبجکټونو ټوله ریفرنسونه له منځه ولاړ شي نو بیا موږ تاسې ډسټرکټر اتومات شکل باندې کالیږي. موږ تاسې به راسو خپله جوپیټر نوټبک کې پر ډسټرکټر باندې عملي کار وګورو. نو ډسټرکټر ان پایتون دا هغه تعریفات ما دلته هم لیکلي دي کوم چې ما تاسو ته وویل. سینټکس یې څنګه دی سینټکس کې وګورو موږ تاسې د ډیپ کې ورډ همیشه موږ تاسې وایو چې په پایتون کې موږ تاسې کله فنکشن انیشلایز کوو یا ډیفاین کوو موږ تاسې د ډیپ کیورډ څخه استفاده ډیپ انډرسکور انډرسکور بیا ډیل کیورډ بیا انډرسکور انډرسکور بیا د خپل پرنتیسیز دی او په هغه کې موږ تاسې اتوماتیک by default keyword چې د سیف دی هغه کاروو. نو دغه زموږ تاسې د پایتون ډسټرکټر لپاره سینټکس و. چېرې موږ تاسې وګورو دلته موږ تاسې یو کلاس لرو. کله چې کلاس موږ انیشلایز کړو نو موږ تاسې د کنسټرکټر جوړ کړئ چې د init فنکشن ده او دا خپل یو سیلف پارامیټرز لري او یو ساده سټیټمنټ ته چې پرنټ امپلایي کریټډ یعنې امپلایي جوړ شو. هغه وروسته موږ تاسې په دغه کې د ډیل میتھډ لرو چې دا خپله ډیلیټینګ کالینګ ډسټرکټر چې دا خپله ډسټرکټر دی. نو دلته موږ تاسې د امپلایي څخه یو آبجکټ جوړوو او له هغه وروسته دا پروګرام رن کوو امپلایز کریټډ یعنې اوس امپلایي کریټ شو. اوس دغه آبجکټ کال شوی دی یعنې دا اوس په ډسټروید حالت کې دی. که چېرې موږ تاسې دا پروګرام دوباره رن وګورو destructor called employee deleted destructor کال شو او هغه مخکینی آبجکټ ډسټروی آبجکټ چې و هغه له منځه ولاړی چې دا و د پایتون ډسټرکټر هغه کار چې دا موږ تاسې په C++ کې دې ته بیخي زیات ضرورت لرو ځکه C++ په خپل اتوماتیک شکل دغه ډسټروی آبجکټونه له منځه نه وړي. نو پایتون کې دې ته خاص ضرورت هم نشته ځکه پایتون خپل ګاربیج کلیکټرز لري جاوا هم ګاربیج کلیکټرز لري نو هغه په اتومات شکل د ډسټروی آبجکټونه له منځه وړي او زموږ د میموري منیجمنټ ورته کوي. بیا هم راځو د destructor was called after the program ended. کله چې زموږ تاسې پروګرام پای ته ورسېږي نو زموږ تاسې ډسټرکټر څنګه کېږي کال کېږي when all the references to object are deleted او ټول هغه رفرنسونه چې په آبجکټ سره تړاو لري هغه له منځه وړي. when the reference count becomes 0 یعنې دغه د رفرنسونه چې دي آبجکټ سره چې کوم رفرنسونه دي چې هغه کله د دغه شمېر 0 یا 0 ته ورسېږي نو موږ تاسې ډسټرکټر بیا کال کېږي. دلته یو بل مثال بیا هم د امپلایي په نامه موږ یو کلاس لرو. دلته موږ تاسې init فنکشن کار کړی دی امپلایي کریټډ هغه وروسته کالینګ ډسټرکټر موږ تاسې ډسټرکټر کار کړی دی. که وګورو دلته دغه دوه فنکشن یو ډسټرکټر فنکشن ده او بل د کنسټرکټر ده یا init فنکشن ده. دا دواړې په کلاس پورې اړه لري یعنې دا د کلاس فنکشنونه دي. خو دغه بل آبجکټ چې که موږ وګورو create object دا ځان ته یو بله فنکشن ده موږ تاسې ډیفاین کړې ده د create object په نامه او create making object. نو له هغه د دغه پرنټ سټیټمنټ وروسته موږ تاسې د امپلایي یو آبجکټ جوړوو. د امپلایي د کلاس آبجکټ موږ تاسې جوړ کړئ print function and in function مسوده یو بل print statement او return an object بیرته د
object موږ تاسې return کوو. هغه وروسته موږ تاسې کال کوو دغه function ته، یعنې د class function نه ده، دا بلې function ته موږ تاسې ته کال کوو. calling create object function دا یو ساده print statement ده، دلته موږ تاسې کال ورته کړی دی او دلته program end. نو اوس به راسو لومړی به دا program رن کړو که وګورو. لومړی کال سو دغه میتھډ دا print شوه، له هغه وروسته موږ تاسې making object یعنې دغه statement کله print شو، له هغه وروسته موږ تاسې employee ته کال کړی، employee create شو، function end شو که وګورو هلته employee create شو، دغه program دلته end شو او له هغه وروسته که موږ destructor called employee deleted دا employee delete شو، له هغه وروسته destructor call شو او له هغه وروسته دغه اخري statement print شو. دا ځکه اخري print شو چې دا د object سره هیڅ reference نه لري، نو دغه جمله دغه statement د object سره reference لري او دغه function چې دا مکمل د object سره reference لري، نو په دغه وجه دغه print statement چې دا د program په اخر کې کال کېږي. نو دا و د destructor هغه کار، هغه استعمال. پایتان کې موږ دې ته ضرورت نه لرو. که تاسو چیرې C++ کاروئ او په هغه کې اوپس کنسپټ کاروئ، نو خامخا بیا د destructor څخه استفاده کوئ، ځکه چې دا خپل هارد ډرایو objectونه یا referenceونه له منځه وړي او ستاسو د میموري منیجمنټ تاسو ته